په مزار شریف ښار کې د شپېتو ورزشکارانو ترمنځ د کینګ فول رزم دوهم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د شمال زون د فول رزم فدراسیون رئیس وایي چې په دې پړاو سیالیو کې د بېلابېلو عمرونو په کټګوریو کې ورزشکارانو برخه اخیستې وه او د دغه سیالیو له ترسره کېدو موخه د راتلونکو سیالیو لپاره د مخکښو څېرو په ګوته کول ښودل شوې. این مسابقه در نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده بود. تعداد ورزشکاران و 60 نفر است و 30 جوره شدند و جوایز این مسابقه مدال است و کپ است و کمربند است. هدف این مسابقات گرفتن ما البته که اما بهترین های ولایت ها را ما جدا میکنیم از اینجا. ورته مهال ګډونوال هم د دغه سیالیو ستاینه کوي او ټینګار کوي چې د ورزشکارانو د مهارتونو د ودې لپاره باید دغه ډول لا زیاتې سیالۍ ترسره شي. بسیار خوشحال هستیم از برگزاری مسابقات از طرف فدراسیون ولایت بلخ که به خاطر رشد جوانان و پیدا کردن چهره های بهترین فایترها از افغانستان. ما از این مسابقه بسیار خوش هستیم. همیشه بهترین مسابقه برگزار کردن و این مسابقه همیشه قهرمانان به سطح بالا بره و از این مسابقه بسیار خوش هستیم. ما خیلی خوشحال هستیم برای برگزاری همچین مسابقات. میخوایم زیادتر همچین مسابقات برگزار شود. چهره های برتر ولایت یا کشور شناخته شود. د یادونې وړ ده چې د سیالیو په پای کې د مسؤلینو له لوري مخکښو ګډونوالو ته ځینې کاپونه، مډالونه او کمربندونه ورکړل شول.